السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د باسیاسته نارینه دلربایی راځئ موږ نن موضوع د باسیاسته نارینو دلربایی سره کوي. ګورئ مخکې له دې نه چې دلربایی ته ولاړ سو، زه باید تاسو ته ووایم نارینه د دې دپاره چې ښه ژوند خپل د ژوند د ملګري سره ولري یا ډېره مینه ځینې ترلاسه کړي، باید باسیاسته کس واوسېږي، نه یو عام انسان چې د میرمنې څخه د مور مینه غواړي. ګورئ وایي باسیاسته نارینه خپل نارینه توب ساتي. دا نارینه توب څه شی دی؟ نارینه توب یعنی پلارتوب. پلارتوب یعنی څه؟ یعنی قانون. یعنی کله چې تاسو واده کوئ، بعضې انسانان وایي بس نو د واده شپه ده یا د واده شپې دي، یا مثلا اول 15 کاله چې بس ماینې ته یې سر دغسې کړي، غلامي شروع وي. ژوند دا رقم نه دی. نارینه باید قانون ولري، باید حد و مرزونه یې قوي واوسېږي، باید د و او نه خبره دی وکړي. که یو نارینه همیشه به خپل ښځې ته وایي چې و او همیشه د هغې په خبرې کې خبره نه کوي او یا ځان ته قوانین او اصول نه لري، دا نارینه خپل عزت ته لاس ورکوي او بیا یې ښځه په هغه توګه چې باید ورته تحریک سي تحریکېږي هم نه. حتی د ښځې امکان لري شهوت و دا نارینه ته کم سي. د ښځې شهوت و هغه نارینه ته ډېري چې هغه د ځان څخه حد و مرزونه و قانون و اصول ولري. او دا په روابطو کې نارینه رئیس دی، ښځه عسکر دی. نو دا رقم نه دی چې تاسو یو د بل بېاحترامي وکړئ. دا د بېاحترامي په معنا نه ده. که ته غواړې یو داسې میرمن ولرې چې تا ته مدام العمر تحریک او د شهوت احساس درته ولري، ته باید خپل نارینه توب وساتې. په دوهم قدم کې هغه نارینه چې خپل نارینه توب ساتي باید دا هم مد نظر ونیسي چې دلربایی ولري. دلربایی څه ته وایي؟ د ښځې د جذب کولو هڅه، هغې ته توجه کول، وخت ورکول، وخت ورسره تېرول، ساعتېري ورسره کول، په صحیح توګه د هغې خبرې اورېدل او د یو قاضي په رقم نه اوسېدل چې قضا کوي، بلکې حمایت وکړي خپل د ښځې. نو که چیرې ته خپل نارینتوب ساتي، تر څنګ یې دلربایي هم خپل د ښځې سره وکړه، ځکه چې دلربایي ستا ښځه ضرورت ورته لري. هغه نارینه چې ډېر سخت طبیعتونه لري او د ښځو سره قطعا روابط ښه نه ساتي، د هغوی میرمنې هم د شهوت د نګاه څخه ډېرې ضعیفه وي. نو نارینه که چیرې غواړي په صحیح توګه ښه با شهوته میرمن ولري، باید هم نارینه توب وساتي او هم دلربایي وکړي. وایي همیشه ویونکی نارینه خپل ځان تباه کوي. بعضې نارینه به مو لیدلي وایي د ماینې دسکول د ځان سره وړي. هغه نارینه چې د ماینې دسکول ورسره انتقالوي، هغه هیڅ ارزښت ښځې ته نه لري او امکان لري ډېر ژر یې میرمن د ده بېاحترامي شروع کړي. وایي نارینه توب یو جدي قانون دی. که چیرې تاسو غواړئ خپله میرمن مدام العمره تحریک او شهوت یې وساتئ، نو تاسو باید قوانین ولرئ او یو با اصوله کس واوسېږئ. که چیرې تاسو د خپل میرمنې و هرې خبرې ته ووایاست، ستاسو جذابیت له منځه ځي. با جذابه او یو تحریک کوونکی نارینه هغه دی چې اصول ولري او نارینه توب ته ګرد عمر کار وکړي. زه تاسو ته یو مثال درکړم. د زما دوهم میړه چې و، زما مخ ته یې بڼ نه سوی وهلی، زما مخ ته هېڅ نه ویل. زما ته شاید زما د مور سره غیبت کوي چې والا پروانه سمې پیسې نه راکوي. زه په ځان نه وم خبره، ده به زما د مور څخه لسیو پنجې اخیستې د وچې ډوډۍ دپاره. نو ته داسې کارونه باید په روابطو کې ونیسي. او یو شی په یاد ولرئ، د روابطو کې چې تاسو د ښځې سره داخلېږئ، غذا یې پر تاسو ده. که ښځه کار کوي، ځان ته ښایسته کالي رانیسي یا کور ته یو غالۍ راوړي یا د کور یو ګلدانۍ سموي، دا صحیح دی، پردې سموي، اوکې ښځې وکړل. لیکن د ښځې نفقه چې اوله ډوډۍ ده باید تاسو یې ورکړئ. هغه که ستاسو وریجې او غوښې په وسه پوره دي او که وچه ډوډۍ او مستې دي، هغه ډوډۍ منظم توګه راوړئ. دا زما د دوهمې نکاح د ناکامۍ علت چې ښه سو چې دغه نفر په پیسو پسې راغلی و، د شیانو په لټه کې و، هغه هم د مالي شیانو. او کله چې زه دې ته متوجه شولم چې دا د ژوند سړی نه دی، اته هغه وچه ډوډۍ ما ته نه راوړي او ما تر لاس ونیسي د مور کره مې ایله کړي او بیا پټ پټ زما د مور څخه پیسې اخلي. زما مور و خور به دغسې بې آبه کوي، په 2 روپو بیا کوي. زه بیا په جریان نه یم خبره چې دی د دوی څخه پیسې اخلي، ځان یې ورته سپک کړی وي.
ما به نه ویل چې دوی ولې زما د مېړه بې احترامي کوي. هغه چې بیا وروسته خبره شولم چې د دوی څخه خپل نارینه‌توب یې د منځه وړی و، د دوی څخه بیا د وچې ډوډۍ پیسې اخیستلې او هغو په سپکه ورته کتل. نو تاسو نارینه همیشه دا زده کوئ په روابطو کې نفقه غذا پر تا ده. که چیرې ستا مېرمن بیا د کور یو ښایسته شی اخلي هغه اوکې، لیکن غذا او لومړی کالي چې دا مثلا په مسلسل توګه په کور کې اغوندي دا باید تاسو ورته وکړئ. نو با سیاسته نارینه واوسېږئ. که با سیاسته نارینه ونه اوسېږئ دغه رقم به مو معاینه پرېږدي او درڅه ځي به لکه دا زما دوهم مېړه چې ما پرېښوئ. مننه.